دا یو سوال کړی دی چې د مازدیګر د منځ نه مخکې چې کوم 4 رکعات دي او رسول سلام د هغوی دپاره دعا غوښتې ده، نو دا 4 رکعاته به په یو سلام کې که نه جدا جدا به یې کې؟ الجواب، دا 4 رکعتونه د دې مبارک رسول سلام وایي او دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. وی رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، الله دې په سړي رحم وکړي چې د مازدیګر د منځ نه مخکې 4 رکعاته لمونځ کوي. نو 4 رکعاته مستحب دي، اگر که دا د نور سنتو په شان نه دي، د هغې ډېر تاکید دی. دا 4 رکعات هم کول پکار دي چې د رسول صلی الله په دعا کې به داخل شي، او صحیح خبره دا چې دا به 2 کوي، ځکه چې حدیث کې درځي عبدالله بن عمر نوم حدیث دی، امام ترمذي ابو داود راوړی، امام نسائی راوړی چې صلاة الليل والنهار مثنا مثنا، د شپې مونځ او د ورځې مونځ د فرضونو علاوه د څه دي؟ 2 رکعات دي، الا وتر چې رسول صلی الله د هغې طریقه ښوولې ده جدا. نور چې څوک هم نفلي مونځ کوي یا سنت کوي، نو دی به هغه څنګه کوي؟ 2 رکعاته به کوي. نو 2 رکعاته به وکړي، سلام به وګرځي، بیا به 2 رکعاته کوي. والله اعلم.